پښتانه د افغانستان او پاکستان د راتلونکي نه حل شوې مسله دا د پاکستانی لیکوال ابوبکر صدیق اثر دی چې ملګري اقامت قریشي پښتو ته ژباړلی. دا کتاب چې 4 برخې او 11 بېلابېل څپرکي لري په 288 مخه کې مخصوص کتاب پلورنځي په 2019 کال کې چاپ کړی. په عموم کې پښتانه کتاب د پښتانه قام په عمومي جوړښت د دوی په جغرافیه، سیاسي هڅو او مذهبي سختدریځۍ اړخ چې د خورا ډېرو ستونزو لامل ګڼل کېږي بحث کوي. همداشان په یاده سیمه کې په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې په ترهګرۍ، ناامنۍ او د دې فتنې ودې ته کتنه کوي. لیکوال په پښتانه کتاب کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو پر تاریخي او کلتوري رڼا اچولې. همداشان لیکوال په هغه دلایلو څېړنه کړې چې څنګه دا سیمه د 5 یا 6 پیړیو منځوي شوي سوله خوښه خلک یې ترهګرۍ کې ښکېل کړي دي. د دې څېړنې ارزښت په دې کې دی چې لومړی لاس معلومات او ښه تحلیل پکې وړاندې شوی. دا چې په دې کتاب کې په نورو کومو موضوعاتو بحث شوی دی، په دې ویډیو کلیپ کې پې لنډې خبرې کوو. دوی برخه په 3 بېلابېلو څپرکو ویشل شوې ده. لومړی څپرکی د پښتنو په اړه عمومي سروې ده چې د دوی په ژوند او کړو وړو راڅرخي. دویم څپرکي کې د پښتنو د تېرو 5 پیړیو تاریخي سیر ته کتنه کوي چې پکې له امپراتوریو او دولتونو سره د پښتنو پر پیچلو اړیکو او دا چې ځینې اړیکې دوی په خپله پر مخ وړي بحث شوی دی. لیکوال لیکي چې د دې اړیکو ریښه خورا پخوانۍ ده او د نن ورځې له جګړو سره یوځای کېږي. اروپایي امپراتورۍ او د زبرځواکونو لاسوهنې د دې سیمې سیاست او جغرافیې دواړو ته بدلون ورکړی چې په ترڅ کې د عصریتوب بهیر ټکنی شوی. دریم څپرکي ته راځو. په دریم څپرکي کې لیکوال د پښتانه قام په وروستي تاریخ او ورسره په تړلو پیښو تم کېږي او لیکي دا چې طالبان څنګه راپورته شول او څنګه بیرته په افغانستان کې له واکه ولوېدل. دلته دا باز د پیښو پر بنسټ نه دی شوی بلکې تنها هغه اړین موضوعات پکې څېړل شوي چې د دوی د پیدایښت، واک ته د رسېدو او له واکه د لوېدو پر خوا راڅرخي. پښتانه کتاب دویمه برخه پاکستان ته ځانګړې شوې. 4م څپرکی پکې د وزیرستان جګړې ته کتنه کوي چې په دغه سیمه کې د پاکستاني طالبانو راپورته کېدو، د هغوی پر ایډیالوژۍ، نړیوالو ترهګریزو سازمانونو، افغان طالبانو او همداشان د مرکزي اسیا له افراطیانو سره پر اړیکو بحث خورا د پام وړ دی. دا څپرکی پر هغه نړیوالو جهادیانو هم بحث کوي چې د 2001 کال په وروستیو کې افغانستان ته راوستل شوي او په دې سیمو کې پټ شوي وو. بل لور ته بیا په سیمه کې د فوزونو عملیاتو د امریکایي ډرون الوتکو بریدونو ته په پام لیکي چې جګړو پر پښتني سیمه کې د پښتنو قبایلي او ټولنیز یووالی پیکه کړی. 5م څپرکی قبایلي سیمو فاټا ته ځانګړی شوی چې د خیبر، کورمې، باجوړ او مومند ایجنسیو باندې بحث کوي چې پکې د فاټا سیمه ییز جوړښت او د اصلاحاتو ارزښت ته کتنه کوي چې څنګه یاده سیمه د اوسنیو پخوانیو حاکمانو له لوري په اقتصادي، سیاسي او حقوقي توګه شاته پاتې شوې ده. 6م څپرکی بیا د پښتانه وطن سره تړلې سیمې کوزي پښتونخوا ته ځانګړی شوی چې پکې د پښتنو په سیاسي، اقتصادي او همداشان مذهبي اړخ بحث کوي. سوات ته هم سر وښکاره کړی او په دغه سیمه کې د اوسنیو او پخوانیو جګړو پکې د ښکېلو اړخونو او مذهبي سختدریځۍ جاج اخیستی. 7م څپرکی په بلوچستان کې د افغان طالبانو پر پټنځایونو همداشان له دغې سیمې د دوی پر رهبرۍ شورا او اړونده پخوانیو او اوسنیو چارو ورټول دی. په ورته وخت کې د دغه سیمې سره تړلیو بلوچ بېلتونپالو او د دوی پر مبارزه او تګلاره بحث کوي. درېمې برخې ته راځو. د پښتانه کتاب درېمه برخه افغانستان ته ځانګړې شوې چې 3 واړه څپرکي په افغانستان کې د پښتنو په سیمه ییز جوړښت او کلیوال ژوند بحث کوي چې څنګه دغه سیمې وخت نا وخت د سختدریزه جګړه مارو لخوا کنټرولېږي. د همدې برخې 8م څپرکی لوی ننګرهار ته ځانګړی شوی او هلته د اسلام پالو پر شتوالي او په افغانستان د اغېزو په اړه بحث کوي. 9م څپرکی د افغانستان سویل ختیځ ولایتونو او په ټوله کې لوی پکتیا ته ځانګړی شوی. د دې برخې ارزښت په دې کې دی چې دا سیمه د ډیورنډ کرښې ترڅنګ له فاټا سره نښتې ده. لیکوال په دې برخه کې د پښتنو ټولنیزو دودونو او قوانینو ته چې خپلې ستونزې پرې واروي پام کړی. همداشان د دغه سیمې پر ټولنیزو اړیکو سربیره د دغه سیمې په سټراټیژیک ارزښت
ارزښت او دا چې څنګه د ولایتونو نامني په اسانۍ سره پر کابل اغیز کوي بحث کوي. لسم څپرکی د افغانستان په سویل لویدیځ کې لومړی ځل د طالبانو راپورته کېدو ته او په ټوله کې د طالبانو پیدایښت، ایډیالوژۍ، نړیلید سازمان او ستراتیژۍ ترڅنګ د دوی جګړیز بهیر ته کتنه کوي. څلورمه برخه د کتاب وروستۍ برخه کې لیکوال د خپلې څېړنې د پایلو ترڅنګ د سولې پر تګلاره بحث کوي او د ځینو دلایلو او وړاندیزونو سره د تلپاتې سولې په شتون کې د پښتانه قام د پرمختګ او ثبات خبره کوي. ځینو دلایلو او وړاندیزونو سره د تلپاتې سولې په شتون کې د پښتانه قام د پرمختګ او ثبات خبره کوي. په پایله کې لیکوال لیکي چې لویدیځ قدرتونه لنډمهالو امنیتي مسایلو ته پام کوي او هغوی هیڅکله هم د اوږدمهاله حل په اړه فکر نه کوي. پایله دا چې افغانانو او پاکستانیانو ته خپل راتلونکی برخلیک ټاکل یا خپل برخلیک په خپله ټاکلی شي او باید همداسې وکړي. پښتنو ځوانانو ته په ځانګړې توګه هغوی ته چې د سیاست برخې زده کوونکي او مینوال دي، زما اخري پیغام دا دی چې پښتانه کتاب حتما ولولي تر څو وپوهیږئ چې په پښتون بیلډ کې روانه بدبختي له کومه سرچینه